آیات ته حسبنا الله ونعم الوکیل. زمانه پارا صرف الله کافی دی، صرف الله کافی دی. ونعم الوکیل هغه بهترین کا اساس دی. غرض متو هغه مشرکین مکه په دغه سخت وخت کې आवाज به الله تکو دا الله مخلص الله دی وخت کې خپل بوتان معبودان بهیرو आवाज صرف الله کا دی وخت کې نظریه دا نه جوړي. اعتراض هم دی باندې کوي میرے لیے الله ہی کافی ہے. ولې وای مسلمانانو برحال عرض نکو قرآن هم وای کم از کم مشرکین هم د الله د وجود نه انکار نه کوي. ها دا غي سره نور شریکه جدا خبره ده. د رب العالمین سره په عبادت کې نور خلق شریک کوي. आवाज بل چاته کوي، نظر نیاز د بل چا بنو مني. خدای الله د وجود نه انکار کم از کم وای هم نه کوي. خود دی وای نه کائنات په خپل چلیږي، پیدا کون کې څوک نشته، چلون کې څوک نشته. یو وخت کې دغه دهریان په وروج سره په زور او شور کې یو لوی مناظره دغه دور کې خوده شو. د مسلمانانو طرف نه مناظر حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مقرر شو. امام صاحب رحم الله مناظره تراغه تیم امام صاحب نا وخت کړه او په ټیم راونه رسید. خلق راجم دي، لوی انسانان راجم دي. چیرې اوس به مناظره کیږي د دهریانو د مسلمانانو په منځ کې. امام اعظم ابو حنیفه رحم الله نا وخت راغی په خپل ټیم باندې راونه رسیدو. کله چې نا وخت ډیر ورسېرو خلکو خو انتظار کوو. پسې هغه دهری پاسې دو مناظر د دهریانو یو لوی ډله راغلی وناستو، ټول پاسې دو ورته ګوره تر مسلمانانو مناظر یې، مسلمانانو د خپل طرف نه مناظر مقرر کړي، ګوره په ټیم ولې راونه رسېدي. امام صاحب رحم الله ورته جواب ورکړي وای ګوره بیګا زمون په کلی کې باران شو، یو پرزیات ورته جوړي د خپل خبرې تروي. مناظره په څه خبره وا چې کائنات په خپل پیدا شوی دي، په خپل جوړ شوی دي. دې پیدا کون کې جوړون کې څوک نشته دی، دا په خپل چلیږي چلون کې څوک نشته دی. د امام صاحب رحم الله ورته فرمایي وای بیګا باران شوی و، سحر چې زرا اتلم یو لوی سیلاب راغله و درا پورې وته لار نو یې بیا دې سمو بل التناسما انتظار میکو. ډېر وخت کې تیر شو چې کاته می توجه کوي پر چې کاته می یو ونه په خپل باندې را ماته شو، بیا په خپل باندې هغه بغیر د ترکان نه اره شو، بیا په خپل داغینه بغیر د ترکان نه کشته جوړه شو، خو منظم مجدان به بغیر د مولا نه زما خواته را پوری وته. زب کی کېناستم هغه کشته په خپل باندې را پوری وته، زیرا پوری باسلم زدراله دیو ته ښا ونه خپل باندې را ماته شو، په خپل اره شو، په خپل د کشته جوړه شو، په خپل استافات درل بیل پوری بس بیا امام صاحب رحمه الله مې او ته دغه څه وشو. دیو ته دا خو عقل نه مني، خپل را ماته څنګه شو، خپل اره څنګه شو، خپل د کشته څنګه، دا خو بالکل عقل نه مني. امام صاحب رحم الله ورته جواب ورکړي ورته بیوقوف انسان دومره د عقل نم کله کار واخله کنه، د خپل عقل باندې فیصله وکړه چې د یوې کشته د جوړېدل په خپل نه مني، د یوې ونې را ماتېدل اره کېدل په خپل نه مني، د یوې کشته چلېدل په خپل نه مني. یعنی خلاصه خبرې ده چې دا نه مني چې یو معمولی غونته کې کشته په خپل جوړه شو، په خپل پیدا شو، په خپل باندې و چلېدا، نو به وقوبه به دومره لوی کائنات مبارک استازین څنګه فیصله کوي، څنګه تا ته دا نتیجه درکړي چې دا دومره لوی منظم کائنات په خپل پیدا شو، په خپل باندې چلیږي. یو لوی مناظره دا شو، اگر دهری مسلمان شو ور سره تمام دهریان مسلمانان شو کلمې ویل. عرض مې کو مصر کې د میټینګ شروع، مصر کې اگر صدر ورته ویلا بل مونږه دا میټینګ او اجلاس د دې لپاره دی چې مونږ د دهریانو مقابله وکړو. پته نه لګي کله پورې وایي زمونږ د اتحادی نن شته سبب نه، سباشته ول سبب نه، راځي خپل کې سره کامل اتفاق او اتحاد وکول، بیا بل باطل مقابله وکړو. ول کامل اتفاق پسند وشي زمونه مخکې ول عقل هم دا خبر تسلیمول چې د هرې علاقې لپاره جدا جدا نبی، اوس عقل هم دا خبره مني چې د پوره دنیا د یو نبی په اطاعت کې راجم شي او الله راضي کې الله رضا ورسي، خپل مقصد حاصل کی. ذکر پرېس دوانه دا
دنیا د یو ګټ نه د بل ګټه پورې سلور ګټو ته خبر دا په سکندونو کې رسي بلا قلم د دې تقاضا کوي. الوس مونږ په فیصله کوو سلور خبرې एकदम. نمبر 1 مونږ ته پکار دي چې د یو نبی اطاعت باندې راجم شو، د یو نبی امت جوړ شو، یو امت جوړ شو، د یو نبی په تعلیمات باندې عمل وکړو او الله ته خپل مقصد حاصل کړو ځان ورسو. مونږ به اتحاد راشي. بل دا هر سړی غواړي چې زمونږ د نبی په شریعت باندې ټول راځم شي. سو الله دې کې به خبره ورانه شي، جګړه به جوړه شي، ځکه هر دین ولا ناس. بل زما اوله نقطه راغی د پاره دا چې دنیا کې کم یو نبی وو چې هغه دا داوا کړی دی چې زه عالمگیر نبی یم، زه پوره انسانیت د پاره الله نبی جوړ کړی یم او را لېږلی یم. دې کې یهود خاموش شو، وخت تیر شو، نسواراو نه تاسو کو عیسایانو نه هغه هم خاموش شو. دا هر دین والا خاموش ناس دی، وخت تیریږي تاسو کوي. دا عیسایو په خپل باندې را صدر دی ورته وی کې عیسایان دا داوا کوي چیرې عیسی علی السلام عالمگیر نبی دی، نو دا خو مدعی سوس گواچوس خبره ده، ځکه خپل عیسی علی السلام دا داوا نه کړو کومګه وایو دا خو مدعی سوس گواچوس خبره شو. ټول خاموش دي، مسلمان عالم فاسد. بل څنګه چې الله رب العزت رب العالمین دی، د پوره مخلوقات رب دی، دغه نبی علیہ السلام مبارک رب العالمین فرمایي رحمت للعالمین، د پوره انسانیت د پاره رحمت دی، نبی دی. رحمت کله چې نسبت په قرآن مجید کې نبی ته وشي الترین مراد نبوتی، یعنی رحمت للعالمین. نبی علیہ السلام د پوره انسانیت د پاره نبی دی. قرآن وایي ما ارسلناک، مونږ نه دی لېږلی تعالی الا کاف